سلامونه درنو لیدونکو، نن درته په زړه پورې کیسه لرم. تمه ده تر پایه وګورئ او زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. یو ښوونکي د ټولګي پر تخته 10 د جمع سوالونه ولیکل. 9 دانې حل، خو 10م سوال یې قصداً غلط کړ او د صنف څخه ووته. تر سبا پورې زده کوونکو پر استاد زیات پسخندونه، خنداوې او د ناپوه استاد خطابې ورته وکړ. کله چې سبا استاد صنف ته راغی، زده کوونکو ته یې د ژوند د یو درس ویلو خبره وکړله او داسې ورته وویل: که په ژوند کې 9 کړنې ښې او یوه غلطه ترسره کړئ، ټولنه به در باندې حتما د ناپوه، بې عقل، بد او احمق افواهات خپروي. که غواړئ خپل ژوند کې خوشحالي، راحتي او کامیابي ترلاسه کړئ، د خلکو په منفي خبرو، افواهاتو او ناصحي خبرو پسې مه ګرځئ، بلکې خپل ژوند ته په خوشحالۍ سره ادامه ورکړئ.